پوښتنې د وکټوري اهل قرآن او وکټوري اهل حدیثو نه کړې وې او دا مطالبه کړې وه چې وکټوري اهل قرآن دی د خپلو اصولو مطابق چې صرف قرآن دی په جواب کې موږ ته آیات ولیکي او وکټوري اهل حدیث دی په جواب کې آیات او یا حدیث ولیکي ځکه وکټوري اهل قرآن حدیث نه مني اجماع نه مني او قیاس نه مني او وکټوري اهل حدیث هغوی اجماع او قیاس نه مني وکټوري اهل قرآن وایي چې زموږ دلیل صرف قرآن دی او وکټوري اهل حدیث وایي چې زموږ په دلایلو کې صرف قرآن او حدیث دی اجماع او قیاس دوی نه مني لہذا په نن درس کې به هم د الله پاک په توفیق باندې 14 پوښتنې موږ وکړو او د دې 14 پوښتنو تعلق د خوراکي شیانو سره دی د دې نه به اهل سنت والجماعت تم دا معلومات وشي چې غیر مقلدین وکټوري اهل قرآن دی او که وکټوري اهل حدیث دی څومره ګنده خواره او مردار خواره خلک دي لہذا ګوره د دوی په کورونو کې بې دلیل او بې مشاهدې خوراک مه کوئ چې په خپله صفا ترکاري او صفا ډوډۍ د دوی په کور کې نه لیدلي یا د دوی سره په مجلس کې چې د دوی سره میلمانه نه شئ دا ګنده خواره او مردار خواره خلک دي چېرته به یې ګندګیانې در باندې خوړلي اول د لامذهبو په نیز سپی پاک دی او خنزیر پاک دی ځنګلي بلا پاکه ده مګک مار لړم دا ټول پاک دي کنز الحقائق صفحه 115 عرف الجادي صفحه 203 او لامذهبو یو کتاب لیکلی دی په نوم د اندرګاندي هوټل د هغې په 2مه صفحه کې لیکلی دي چې هر پاک شی حلال دی لہذا چې سپی پاک دی او د اندرګاندي هوټل په 2مه صفحه کې لیکلي چې هر پاک شی حلال دی نو د سپي خوراک د دوی په نیز حلال شو د خنزیر خوراک د دوی په نیز حلال شو ځکه پاک دی ځنګلي بلا د دوی په نیز حلاله شوه ځکه پاکه ده مګک او مار او لړم دا د دوی په نیز پاک دي او د هر پاک شي خوړل د دوی په نیز جایز دي لہذا د دوی په نیز دا مذکوري ګندګیانې حلالې شوې د دې د حل دپاره یا د پاکۍ دپاره دی یو آیات پیش کی یا د پیغمبر علیه السلام یو حدیث پیش کی په کم آیات کې راغلی دي چې دا ګندګیانې حلالې پاکې دي وکټوري اهل قرآن دی په جواب کې آیات پیش کی او وکټوري اهل حدیثو ته وایو چې په کم آیات یا په کم حدیث کې راغلی دي چې سپی پاک دی خنزیر پاک دی ځنګلي بلا پاکه ده مګک پاک دی مار پاک دی لړم پاک دی دارنګې په کم آیات او حدیث کې راغلی دي چې د هر پاک شي خوړل حلال دي دویم د وکټوریانو په نیز باندې فیل یعنی د هاتي خوړل حلال دي عرف الجادي صفحه 204 او 206 دریم د وکټوریانو په نیز باندې وکټوري اهل حدیثو په نیز باندې قچر حلال دی کنز الحقائق صفحه 106 څلورم د حیوان د ګیډې نه راویستلی شوی مردار بچی حلال دی فتاوی نظیریه جلد 3 صفحه 390 پنځم ټپوس حلال دی کنز الحقائق صفحه 186 شپږم د خنزیر د هډوکو نه په جوړه شوې کاسه کې خوراک حلال دی او همدا حکم د سپي د هډوکو دی د سپي او د خنزیر د هډوکو نه چې کومه کاسه جوړه شي نو په دې کاسه کې د دې وکټوریانو په نیز باندې خوراک حلال دی بدور الاهله صفحه 14 د وکټوریانو په نیز باندې د ټولو حلالو او حرامو حیواناتو غټي او وړي میتیازي پاکي دي یعنی غول او میتیازي پاکي دي او د ضرورت په وخت کې خوړل روا دي بدور الاهله صفحه 15 اتم د وکټوریانو په نیز د حلالو د حرامو ټولو حیواناتو شودي پاکي دي بدور الاهله صفحه 18 او هر پاک شی حلال دی اندرګاندي هوټل صفحه 2 نو د سپی او د خري شودي د دوی په نیز باندې پاکي دي او بیا په اندرګاندي هوټل صفحه 2 کې لیکي چې د هر پاک شي خوړل حلال دي نو د سپی او د خري د شودو د دوی خوړل حلال شو د دوی د حلالوالي او د پاکوالي دپاره دی یو آیات پیش کی یا د پیغمبر علیه السلام یو حدیث پیش کی نهم په یوه بوشکه کې چې یو ګیلن میتیازي واچوي نو تر څو چې خوند رنګ بوی نه وي بدل شوی نو اوبه د دوی په نیز پاکې دي نزول الابرار جل اول صفحه 19 فتاوی نظیریه جل اول صفحه 318 فتاوی سنایه جل اول صفحه 614
د اهل حدیثو وکټوریانو په مذهب کې د کوکا کولا په ځای د میتیازو نه جوړه شوې سپیکولا، پیلکولا، قچرکولا، اوښکولا، غواکولا وغیره د میتیازو نه د جوړه شوو کوکا کولو استعمال پکار دی، ځکه چې د دوی په نیز د حلالو د حرامو حیواناتو میتیازې پاکې دي. نزول الابرار صفحه 49، بدور الاهله صفحه 15 او د پاک شي خوړل حلال دي اندرګاندي هوټل صفحه 2. د حلالو حیواناتو میتیازې د دوی په نیز پاکې دي او د ضرورت په وخت کې خوراک هم روا دی. فتاوی ستاریه جلد اول صفحه 15، فتاوی سنایه جلد 2 صفحه 8. نو موږ وابیانو ته وایو چې کوکاکولا تم ضرورت نشته، سپیکولا، قچرکولا، پیلکولا، اوښکولا او غواکولا ښه ډېر میلاویږي. د دوی د میتیازو نه کوکاکولې جوړوئ او د ډوډۍ پسې وروسته سکئ، ښه هاضمه به م راولي. په داسې ګندګۍ او لعنت دا د وکټوري اهل حدیثو مسلک دی. د قرآن او د حدیث په جامه کې څومره ګندګیانې خلکو ته روا کوي. 11 د وکټوریانو په نیز د کفارو ذبحه دا حلاله ده. عرف الجادي صفحه 10 او صفحه 209، دلیل طالب صفحه 414. یعنی د سکھ، هندو، کمونیست، قادیانی او د نورو ټولو کافرانو ذبیحه د دوی په نیز باندې حلاله ده. 12 تسمیه، متروک التسمیه عامدن، د دې خوړل د دوی په نیز باندې حلال دي. د حیوان د ذبح په وخت د دوی په نیز بسم الله نه ده ضروري، بلکې د خوړلو په وخت کې د بسم الله ویل کافي دي. عرف الجادي صفحه 209. نو ګورئ د دوی سره که کله تاسو ډوډۍ خورئ، ناڅاپۍ کې تاسو کله د دوی سره میلمانه شئ، نو احتیاط کوئ چې غوښه ونه خورئ، ځکه د دوی په نیز د حیوان د ذبح په وخت بسم الله نه ده ضروري، او چې بسم الله ونه ویلی شي قرآن وایي چې حیوان حرام دی. 14 بحري حیوان، د دوی په نیز باندې د سمندر ټول حیوانات، چنډخې او کنجاپوړان او شمشتۍ دا ټول حلال دي. دوی لیکي وحق آنس که هر حیوان بحری حلال است بر هر صورت کی باشد. عرف الجادی صفحه 228. همدارنگی په یو ځای کې لیکي و هر چې در بحر مرده یافته شود به هر سبب که باشد حلال است مادام که طوافی نبود. عرف الجادی صفحه 228. بدور الاهل صفحه 333. نزول الابرار جلد 3 صفحه 9. یعنی پس د سمندر مړه چنډخه، بحری خنزیر، بحری کنجاپوړ، چینجی، مار بحری، شمشتۍ، بحری انسانان، بحری سپی، دا ټول د دوی په نیز باندې حلال دي. حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احلت لنا المیتتان والدمان اما المیتتان فالجراد والحوت. میتې صرف دو حلال دي، یو ملخ او بل مئی. 15 د غیر مقلدینو په نیز د وچ ټول هغه ځناور حلال دي چې وینه نه لري، لکه ماشي، مچان، سپږې، ورږې، چینجي، غومبسې، مچۍ، د غلو ګونګټۍ، میږي، زنځې، چینچاران، غڼې یعنی جولاګي وغیره، دا د دوی په نیز باندې ټول حلال دي. بدور الاهل صفحه 348. وحید الزمان لیکي قلت لا دلیل على تحریم حشرات الارض. نزول الابرار جلد 3 صفحه 2. یعنی د دغه ماشو، مچانو، سپږو، ورږو، چینجیو، غومبسو، مچیو او د غلو د ګونګټیو، د میږیو، د زنځو، د چینچارانو، د غڼو، د یعنی جولاګیانو، څوک ورته غڼې وایي څوک ورته جولاګیان وایي، د دوی په تحریم باندې وایي هیڅ دلیل نشته، یعنی دا ټول حلال دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مچ په اوبو کې وغورځېږي نو غوپه پکې ورکړئ، بیا ترېنه وباسئ، باقي اوبه پاکې دي. لیکن غیر مقلدین وایي چې مچانو ته په خوله کې غوپه ورکړه، ځکه چې په خوله کې هم لاړې شته، بیا یې تیر کړه. 14 د غیر مقلدینو په نیز باندې په شرابو کې چې وړل عمده کړي او بیا ډوډۍ ترېنه پخه کړي خوړل حلال دي، ځکه چې شراب سوځي. نزول الابرار جلد اول صفحه 10. نو زه وابیانو ته وایم چې د شرابو حکم خدا شو چې په شرابو کې وړل عمده کړه او بیا ترېنه ډوډۍ پخه کړه نو ډوډۍ پاکه ده. نو د میتیازو څه حکم دی؟ معاذ الله که په میتیازو کې یو څوک وړل عمده کړي او ډوډۍ ترېنه پخه کړي نو د دې حکم څه دی؟ سوټ یو میتیازې
د وابیانو په نیز باندې د حلالو حیواناتو سوټي او میتیازي پاکي دي په جامو چې لګېدلي وي لمونځ ورسره جایز دی او همدارنګې د علاج دپاره څښلی او خوړلی هم شي فتاوی ستاریه جل اول صفحه شپږ پنځوس او فتاوی ستاریه جل اول صفحه 49 بیادبي د مافي د وابیانو په نیز غل حلال دي یعنی د دې خوراک جایز دی عرف الجادي صفحه 214 زجاجه جلد 3 صفحه 311 همدارنګه د غیر مقلدینو په نسبت باندې منی پاکه ده او په یو قول خوړلم روا دي منی هر چند پاکس او په یو قول د دوی په نسبت خوړلم روا دي عرف الجادي صفحه لس فقه محمدیه جل اول صفحه 46 نزول الابرار جل اول صفحه 49 کنز الحقائق صفحه 14 بدور الاهله صفحه 15 تيسير الباري جل اول صفحه 200 فتاوی علماء حدیث صفحه 240 نو دا ټول ګندګیانی د دوی په نسبت باندې جایز دي نو اهل سنت والجماعت ته درخواست دی چې ګوره د دوی سره خوراک ونه کوي دا ګندګیانی به در باندې خوړلې وي او دی وکټوریانو ته چیلنج دی چې دغه د حلالوالي او د دوی د پاکوالي دپاره چې دا موږ بیان کړه په جواب کې وکټوري اهل قرآن د آیات لیکي او وکټوري اهل حدیث دی په جواب کې آیات او یا حدیث لیکي او زه الحمدلله چې دا څومره حوالې مې درته ذکر کړي د هرې حوالې په هر صورت کې ذموارم کچا یو حواله غلطه ثابت کړه 1 کروڑ روپۍ ورته انعام ورکوم دا ټولې حوالې په ټولو کتابونو کې چې د هر چا په کار وي ما سره د دوی دا ټول کتابونه شته او زه ورته په ذموارۍ باندې ښودلی شم